مړه نیازه که دا زمانه ډرامه جوړه کړې یار وا ورسې به یې راوړه چای راوړه مړه چای ضروري دی ټپې خو موږ په شپه کې هم کولی شو منم دی یاره ګوره زمونږ یاران چې دي که نه نیازکه زما داسې یاران دي دا زما د غره یاران دي د کوم ځای نه یې چای راورسوی شیرونه به وې منیر چې به ستا سره کار کوو نو په ایماندارۍ به یې کوو که بیماري به یاره منیر خو پیړې به یې ښه په دباو کې جوړولې او دیاړي به مې ول 80 روپۍ ورکوله او ټپکې به دې پیسو راوړي ټپکې به یې خو 10-12 راوړي د ګوړې چای وه که کاوه وه ښه وه د ژمي یخه پخه شپه وه ښه وه د خاورو خټو او د ګټو جوړه خو د پښتون سړي اجره وه ښه وه د کویکاب دیوان دې ونه ویني ګنې هغه خو دې بیخي تختوي د کویکاب دیوان دې ونه ویني ګنې هغه خو دې بیخي تختوي دومره غوسه مه کوه خوږه یاره د اننګونه د سرخي تختوي ډیره بې شرمه هوا والوتله د جینکو نه سالوګي تختوي ای د اکبر د زمانې لټانو پاسه یې غوږونه درنه سپي تختوي او منیر چې به ستا سره کار کوو نو په ایماندارۍ به یې کوو که بیماري به یاره منیر خو پیړې به یې ښه په دباو کې جوړولې او دیاړي به مې ول 80 روپۍ ورکوله او ټپکې به دې پیسو راوړي ټپکې به یې خو 10-12 راوړي خپه پسې یې اوس پسې خپه ځکه یم چې وایي پیره زه خراب شوم پیره زما کار وکړه او زړه د منیر نرم دی او ځان له پکې لار وکړه هغه لینډ ته ووتو موږ په دې غریبۍ کې د اوسه پورې شرمېږو به الله شرم پته لګي نه چې څونه به شرمېږو السلام علیکم الله کامیاب شاشانه یو دوه ټپې اوچته واس ټپې وکړه اوچته واس ښه په اوچته واس ټپې کومې څنګه ټپې وکړم یاره یا به دې هسې زړګی بد وي یا به دې بل زمانه ښه موندلی وینه یار په سفر ځې خوله به ورکمه او روجه دې ماته شي شپې ته به ونیومه او په یار مې بله جرګه وکړې که رضانه شو بیا به زه بې خونده یمه هندوستانې مېړه به وکړمه او په پښتنه خاوره دوه ځله کونډه شومه زمکې ته ټیټ شه خاورې ښکل کا یا لایق مې نه وې پاک الله درکړې یمه باچا خان بیا د جیله راغی او بې ننګه یار د 400 نه نه راځي نه بانه تاسې هم بند خبرې مه کوئ هغې له اواز ورکوئ خبرې مه کوئ دلته ریکارډینګ کوئ په خپله ژبه کې ورته ووایه अच्छा ओ गल ना करो ए दाम भीतर पटवावे अच्छा गल ना करो खाली फिरो خبرې مه کوه صرف ګرځئ که نه وایي صرف ګرځئ